د یووالي تر عنوان لاندې راټولېدنه او له سولې پراخ ولسي ملاتړ. د دې غونډې ګډونوال د بین الافغاني مذاکراتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي او د سولې د هر اړخیزه هڅو په پار حکومت ته د ننګې ټټر وهي او په ټوله کې د ستونزو حل او د قانون تطبیق په پار د ولس یووالی اړین بولي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازی نوراغا ملکزی وایي د کلونو راهیسې د سیمې استخبارات او یو شمېر خودغرضه کړۍ وو د قومونو ترمنځ د تنظیمونو، قومونو، ژبې او سمتونو په نامه تفرقې اچولي چې له مخې یې ګڼې ستونزې رامنځته شوي دي. نوموړی له همدې کبله د ولس یووالی د نظام د بقا، د قانون د تطبیق او ستونزو څخه د خلاصون لپاره مهم ګڼي. نو موږ غواړو چې دا مختلف قومونه او مختلف د ژبې خاوندان تر اوسه پورې د تنظیمي اختلافاتو او یا منطقوي او د ژبې په هغه باندې افغانان د پردو د ګټو ښکار شوي دي. یو تغییر او یو تحول موږ داسې غواړو چې هغه تغییر به دا وي چې مثال د خبرې وکیل صاحبانو پسې خلک ځي. اوس موږ خلک هڅوو چې راځئ سره یو بل ته لاس ورکوو. کله که یووالی راشي نو په هغه ملک باندې د الله رحم کیږي او په هغه سیمه باندې د الله رحم کیږي او هم مثال د خبرې د نظام د بقا دپاره او د قانون په تطبیق کې کله چې ولسونه یو لاس او یو موټی نو هلته خپله قانون هم تطبیقیږي او نظام هم بقا پیدا کوي. دوی همداراز د اوسني نظام په شتون کې د سولې د هر ډول هڅو ملاتړ کوي او له طالبانو غواړي چې د خبرو اترو له لارې دي د دوی او حکومت ترمنځ شته معضلې ته د حل لار ولټوي. دې تضمین به څوک ورکړي چې موږ به 10 کاله وروسته ته بیا نه ځو؟ د دې تضمین به څوک ورکړي؟ موږ خو یو نظام خو لرو که نه؟ که دغه نظام هم څوک وران کړي بیا به موږ په دربردرۍ سره مخ یو. موږ په طالبانو ورونو غږ کوو چې راځئ د الله خاطر وکئ. جنګ ګټونکی نه لري، د جنګ د حل لار هم نه ده. راځئ کښېنئ، موږ د انتخاباتو د لارې نه موږ کولی شو چې خپل هدفونو ته ورسیږو. ځکه که دلته موږ هغه قصې راولو بیا افغانستان جوړیږي نه او په دې خبرو صلح هم نه راځي. بل خوا ځایي قومي مخور هم یووالی په هیواد کې د شته ستونزو د حل په پار اړین بولي او د سولې په برخه کې د هر ډول هڅو ملاتړ کوي. موږ د وکیل صاحبانو نه هم دا غواړو په خپله هم په دې کې هرې قربانۍ ته تیار یو چې بین الافغاني سولې دپاره د زمینه سازي وشي. څومره چې زر کېږي زموږ دپاره صلح ډیره اړینه ده، موږ ورته ضرورت لرو او په دغه کې د خپل وکیل صاحبانو سره اوږه په اوږه او د خپل نظام سره موږ ولاړ یو چې صلح هر څومره قرباني غواړي ولس هغې ته تیار دی. د افغانستان خلک سولې ته ضرورت لري. والله که انسانانه چې د افغانستان چارپایم سولې ته ضرورت لري. د سولې موږ تایید کوو، ملاتړ یې کوو. موږ چې څه خیل قرباني په مخکې د وروسانو په وخت کې ورکړې انشاءالله د سولې په وخت کې به ورکوو. اوس د سولې وخت د سولې ته ضرورت ده. افغانان ټول سولې ته ضرورت لري. د دې ترڅنګ په یاده غونډه کې د ولسي جرګې غړو دا هم ویل چې د ولس ستونزې به اوري او د حل په پار به یې د ولسي جرګې له لارې په پلازمین مرکز کې د مرکزي چارواکو سره شریکې کړي. دوی همداراز د قانون تطبیق، برېښنا، د کابل جلال آباد دوهم لاین او تورخم جلال آباد دوهم لاین سړکونو نه جوړېدل او داسې نورې هغه ستونزې یادې کړي چې دوی به یې د حل په پار جدي هلې ځلې ترسره کړي.